YouTube channel. سلامونه او نیکی هیله قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ د کرکټ په نننۍ ویډیو کې به د افغانستان د کرکټ په اړه مهم معلومات درته وړاندې کوو خو له هغې مخکې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. بیا هم سړی مشئ قدرمندو لیدونکو د اسټرالیا کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه افغان کرکټ بورډ خپلې څرګندونې او اندېښنې د کریکټ له نړیوالي شوراسره شریکې کړې. د افغان کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان وایي چې اسټرالیا د لوبو نه کولو وروسته یې د کرکټ د نړیوالي شورا له مرستیال سره خبرې کړې. ښاغلي نصیب خان په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې په پلان کې ده چې په راتلونکو 2 اونیو کې به د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حل لارې چارو لټولو په پار وګوري. او د افغان کرکټ بورډ په اړه بل خبر دا ده چې د بشري حقوقو سازمان د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې د افغانستان غړیتوب په دې شورا کې وځنډوي. د افغان کرکټ بورډ اجرایه رئیس نصیب خان وایي چې د افغان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف متحده عربي اماراتو ته تللی او هلته یې د اسیا هیوادونو د کرکټ بورډ مشرانو سره خبرې کړې. د ښاغلي نصیب خان په وینا چې یادو هیوادونو د لوبو د موضوع په هکله د همکارۍ ډاډ ورکړی. او بل خبر ده چې افغان کرکټ بورډ د هغه افغان نسکرونو لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالۍ پیل کړې کوم لوبغاړي چې د وړاندې په ازموینو کې بریالي او نومونه له نوملړ څخه اعلان شوي وو. یادې سیالۍ د خوست ولایت په 2 بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان تاسو ټول ته ښه وخت. Ishaq Khan Mangal YouTube channel.